السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه سئ، خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم، بیا ستاسو په درانه خدمت کې له یو نوي ویډیو سره. خوږو دوستانو، زما پر یوټیوب چینل باندې د کوم کس چې له ما سره ناست دی د دې بیخي ډېرې ویډیوګانې دي، تاسو به یې کتلی هم سئ. او ښه خبره خو دا ده له نیکه مرغه چې کومې ویډیوګانې چې دي، کومې چې په ټاپ کې روانې دي، په هغه کې د عظیم ارمان صاحب ویډیوګانې شاملې دي چې زما پر چینل باندې تر ټولو ډېر ویوز اخیستې دي، هغه د پروفیسر عظیم ارمان صاحب ویډیوګانې دي. نو دوستانو، ویډیو نه اوږدومه، اول به راسمه که داسې کسان وي کیدای شي زما ویډیو به په اول ځل باندې ګوري، په اول وار به ګوري چې عظیم ارمان صاحب څوک دی. نو زه نه غواړم چې د عظیم ارمان پیژندګلوي له تاسو سره وکړم، ځکه چې زه غواړم چې عظیم ارمان صاحب په خپله په تاسو ځان وپېژني. السلام علیکم ارمان صاحب، ستړی مه سئ. وعلیکم السلام غزنوي صاحب، جوړ په خیر. په خیر سلامت. په خیر، طبیعت ښه دی، شکر دی، ژوندګي ښه ده، ژوندی اوسې. ارمان صاحب تر ټولو وړاندې جی به ته زموږ کتونکو ته په خپله ځان ورمعرفي کړې چې ته یې څوک، کومه دنده کوې، پر چش لګیا یې، اوس مصروفیات دې څه دي؟ نو یقینا قدرمن غزنوي صاحب، ستا ډېره مننه. او یقینا ما او تا د دې ځای څخه ډېرې ویډیوګانې هم کړي دي، چونکې ستا ډېره مننه کور ودان چې نن یو ځلې بیا ما او تا یو ځای یو. نو مجلس دا دی چې زه خپله نوم یې عظیم ارمان دی، او یعنی نوم یې عظیم دی، محمد عظیم، او تخلص مې ارمان دی. په حیثیت اسسټنټ پروفیسر پښتو په پښتو ژبه کې، یعنی د پښتو ژبې چې کوم اسسټنټ پروفیسر یم په پښین ډیګري کالج کې، چې کوم د پښین تر ټولو بهترین ښه کالج هم دی. او دا هلته زما سټوډنټس ته، شاګردان مې سته، زه ودې کام ته د کام ولوستونکو ته سبق وایم په ډیوټیانو کې، دا زما په فرایضو کې مثال شاملیږي. او د دې سره مثال د سوشل میډیا د لارې هم زه کوشش کوم چې ما دا دی تا ته ویلې چې زه کوشش کوم چې مخته کار وکړم د دې کام دپاره، د وطن دپاره. او چونکې ما د میډیا سره هم تعلق زما غسته. او بله خبره دا ده چې د پښتو ژبې د یو لیکوال، د یو شاعر په حیث زه د وطن دپاره، د قام دپاره زه خپل کار کوم. تعلیمي چې کوم زما قابلیت دی، هغه ما ام ای پښتو او ام فل پښتو کړی صحیح دی. او دا وخت د اسسټنټ پروفیسر په توګه زه کار کوم او خپل فرایض چې کوم دی هغه سرانجام کوم. صحیح دی. ډېر ښه. ګرانو کتونکو، د پښتو یو ټپه ده، وایي ستا د ښایست ګلونه ډېر دي، ستا د ښایست ګلونه ډېر دي، او زولۍ مې تنګه زه به کوم ټولومه. نو پروفیسر عظیم ارمان صاحب په یو وخت باندې یو ښه سیاستوال، سیاستفو دی دوستانو، په یو وخت باندې یو ښه لیکوال او شاعر دی، په یو وخت باندې د یو ښه استاد دی، په یو وخت باندې یو ښه پریزنټر دی، یو ښه کمپیرینګ کوي، یو کمپیر دی. نو دوستانو، ما درته وویل زه د ده پر کوم اړخ درته وږغېږم. زما او د ده پر تعلق زه بار دا خبره ما کړې ده، په ډېرو د ریډیو په مرکو کې ما دا خبره کړې ده چې زما او د ارمان صاحب تعلق چې کوم دی، که تقریبا هغه به اوس تر 10 کاله خو اوښتی دی، 10 کاله سره هم اوښتی. که دا درته ووایم د سکول د وخته دی، په سکول کې دغه وخته زما او د ده تعلق داسې جوړ شوی دی چې ده به هم ریډیو ته خطونه استول، ما به هم استول. په وخت کې د ریډیو پاکستان کوټ څخه پښتو پروګرامونه نشر کېدل، ډېر خوندور پروګرامونه به کوم کسان چې زموږ د عمر دی هغه د هغو به په یاد وي. نو د هغه وخت زما او د ده تعلق دی تر اوسه پورې ښه د ورورګلوۍ تعلق راغلی دی. خدای دې مزید هم دایم وساتي چې هم دغه رقم وي. نو زه راځم دوستانو، د ارمان صاحب څخه به دا پوښتنه کوم، ځکه چونکې دی یو استاد دی، ده ته د خلکو مایند سیټ معلومیږي، د شاګردانو د ده سره د ډېر شاګردان لري، دی په ډیګري پوهنځي کې استاد دی، د پښتو استاد دی، خپل شاګردانو ته پښتو ور زده کوي. نو زه به د پروفیسر عظیم ارمان صاحب څخه یو پوښتنه وکړم چې نن سبا د سوشل میډیا دور دی، نن سبا چې موږ تاسو هر څه خپروو، که مثبت وي که منفي وي، هغه پر سوشل میډیا چې سره کوم لاړې، موږ که د هر چا ښه او بد اړخ خلکو ته ورپېژنو، نو پر د سوشل میډیا د لارې به ورپېژنو. نو که ته پر سوشل میډیا راته وغږېږې چې باید دا ستا کوم شاګردان چې دي، یا دا نور کوم کسان چې ستا غږ اوري، پروفیسر صاحب باید دوی څنګه استعمال کړي؟ ډېره مننه غزنوي صاحب، قدرمن اوسې او آباد اوسې، الله دې ژوندی لره.
خبره دغه ده چې سوشل میډیا چې کوم دی په سوشل میډیا کې مختلفه ایپس دي بیا خاص کر فیسبوک چې کوم دی یا یوټیوب چې دی ډیر خلک دنیا استعمالي فیسبوک او ټیک ټاک په ولا باندې وزه دا درته وایم چې په هغه کې ډیر خلک کمنټس کوي ډیر خلک خپل پاڼې لري هغه کوشش کوي چې خپل یو پیج مخته بوزي یو خپل یو کار وکړي خو بدبختانه زموږ په وطن کې دا شایسته غزنوي صاحب زه به دا خبره وکم چې دنیا نړۍ چې دا فیسبوک پاڼه یا د دې چې کوم جوړونکي دي یا ادارې دي هغه د دې دپاره د کړي دي یا دغسې نور چې کوم ایپس دي هغه د دې دپاره د سوشل میډیا جوړ کړي چې دنیا ګټه ځینې واخلي مثبته ګټه ځینې واخلي په ښه طریقه استعمال کړي د خپل سماج د خپلې ټولنې د خپلې معاشرې مثبته روزنه وکړي او په هغه سره بیا د ځان ته انکم یعنې ګټه هم راوړي صحیح دي خو زموږ په وطن کې خاص کر زه به دا وایم د پښتنو په وطن کې په شاوخوا سیمه کې سوشل میډیا ما درته ویل د داسې څه دپاره استعمالیږي خلک یې استعمالوي چې هغه صرف او صرف نفرت خور کړي هغه صرف او صرف یو بل ته بدې خبرې وکړي هغه صرف او صرف یو د بل خلاف ویډیوز پر شیر کړي تا به لیدلي زموږ په وطن کې بدی او بدرنګۍ ستا خلک په جنګو سره اخته دي قامونه په جنګو سره اخته دي نو یو د یو خلاف بل د بل خلاف ویډیو کوه یو د یو خلاف بل د بل خلاف کار کوه اوس ګورئ که دا سوشل میډیا په یو روغه کېږي د پښتنو یو روغه کېږي لپاره استعمال کړي نو به څونې خوند وکړي په بجای د دې چې ته هغه چې یوه ډله وبلې ته دمکۍ ورکوي بله وبلې ته دمکۍ ورکوي زه به ستا سره دا وکړم هغه خو رسېږي ارمان صاحب لکه ته چې وایې نو که ته دا نشر کړې او پورته کړې اپلوډ یې کړې دا د دوی ښکنځل یا شی نو هغه خبل پریک ته ورسېږي هغه بیا پس کړي هغه بیا کوي نو خو ته وینې ټولنه کې نفرت خور سو بجای د دې چې دا نفرت دا سپیس راځي معنا خلا راځي یو خالي ځای یعنی معنا دا دی چې نفرت نور خورېږي زه به دا درته وایم بجای د دې چې موږ دا شی وکړو دا کام باید چې موږ سره یو ځای کړو موږ دا وطن باید چې سره یو ځای کړو دغه سوشل میډیا دغه فیسبوک که موږ یو ګټور معلومات پر ورکړو قام ته وطن ته بجای د دې چې زه و غزنوي صاحب ته یو داسې لفظ پر سوشل میډیا ولیکم چې هغه د لیکلو نه وي او د ده زړه په ماتېږي د ده بچان په زیریږي د ده دی په خپله په زیریږي او د علاقې دپاره یا د هغه چې زما دپاره دا خوند نه کوي چې زه هغه تورې ولیکم نو زما یعنې د دې فایده نه سوه دغه د غزنوي صاحب نفرت دغسې علاقه به ماته په کم نظر ګوري هر سړی باید چې د خپل مقام چې دی پر کم مقام دی د هغه مقام خیال باید چې وساتي پروفیسر باید چې د خپل مقام خیال وساتي دغه رقم یو بل یو لوستی انسان یو ځوان هغه باید چې د خپل سټیټس د خپل مقام خیال وساتي چې سبا دا کام د معاشره ماته په کم نظر ګوري نو زه دا خواست کوم و دې وطن ته و دې پښتنو ځوانانو ته چې کم په دې کې بیا ډېر داسې خلک شته چې یو تعلیم یافته دي یو غیر تعلیم یافته دي صحیح دي نن سبا داسې خلک شته چې تعلیم یافته ځوانان لوستي ځوانان هغه داسې خبرې داسې زاریله خبرې کوي چې د خلکو په منځ کې نفرت خوروي یا د خلکو زړونه ماتوي شاعر وایي زړونه مه ماته ولال د بدخشان دي ته ولال د بدخشان دي آسان نه دی رغول د شکستو صحیح دي او کاکړي غاړم په دې حواله سته چې وایي زړه چې مات شي جوړ بیا نه کړې که ډېر وسلې ونه نو زړه چې دې مات کوي رحمان بابا هم دغه خبره کوي چې وایي د خلیل تر کعبې دا کعبه د لویه د خلیل تر کعبې دا کعبه د لویه که آباد که څوک ویران حرم د زړه چې د چا یو مات زهیر زړه ته ور جوړ کې پر هغه شفقت وکړي د هغه سره ښه پښتو وکړي د هغه په غم و درد شریک سي نو تر هغه خبرو چې هغه زړونه ماتوي تر هغه چې زړونه زیروي زما په خیال دا به ډېره دغه وي او الله تعالی هم دا وایي چې انسانان مه زیروئ نو په کار دا دی دغه سوشل میډیا خدای پاک زموږ دوی په دې وطن کې موږ ته راکړې ده موږ یې مثبته استعمال کړو که خدای مه که ګوره په دې کې ډېر ځوانان ګټې کوي پیسې ګټي ښه انکم ورته راځي دغه یې به یې که دا سوشل میډیا دا ګورمنټ یا دغه نفرت خورېدی بجای د دې چې دا موږ پر دې ښه استعمال کړو او دغه د نفرت دا شان پکې شرېده او د را روان وخت دپاره زموږ چارواکي دا بند کړي بندې بار بار بند سوي دلیل دا راوړي چې په دې داسې مواد خپرېږي چې مثال هغه نفرت زنده‌باد اوس په بیا د دې کام ځوانان چې دغه سوشل میډیا د لارې دی د ټیک ټاک د لارې هم ګټه کوي دی د یوټیوب د لارې هم ګټه کوي آنلاین چې هر کاروبار دی هغه متاثره کېږي نو زه دا وایم چې سبا د یو دکاندار کاروبار متاثره کېږي سبا د یو لوستونکي یو سټډي
یو ریسرچ متاثره کیږي سبا د یو آنلاین کلاسونه ستا خبره صحیح بالکل student. سبا د یو یوټیوب چینل یو څوک چلوي یو ګټور معلومات پر کوي لکه ته صحیح حقیقت. دا چینل متاثره کیږي نو ته خو به مجبور یې بیا به ځې بیا به وای فای ته ځان رسې بیا به یو بل هر ځای خدای شي نسته نو دا میډیا بجای د دې چې د ګټې دپاره ته د استعمال کې نو ولې په کار دی ولې موږ د تاوان دپاره استعمالو که دا بیا سبا بند سي زما او ستا د څو انسانانو په زراو نه په لکاو انسانانو بیا که د ملک پر سطح یې راواخلي د دې علاقې پر سطح یې راواخلي بیا د دې ایالات د دې صوبې پر سطح راواخلي بیا د دې پشن پر سطح راواخلي صحیح دي څومره انسانان د دې څه ګټې اخلي څومره انسانان په دې څه مستفید کېږي د دوی د بچیانو رزق و روزي و روزګار ورسره تړلی دي اوس دا زاریله خبرې خو به یو څو کسان کوي چند اشخاص یې کوي زنده‌باد لیکن کم تاوان کسان یې چې وګرځوي مثبتې ټولنه ویډیوګانې ته کوي رسېږي. ټولنې ته پر هغو باندې د راغونډه رس دي. دروازه بنده شي پښتانه خو دغه متل کوي چې وایي ځنګل چې اور واخلي بیا وچو لانده ګرده سوځي نو چې د چند کسانو د وجې چې دی دا شی وکړي مثال و چاته غلطه خبره پر وکړي شکنځا پر وکړي چپه کمنټس پر وکړي د چا زړه مات کړي بل څه وکړي نو په کار دا دی چې ښه مثبته روزنه ځینې واخلي مثبته استعمال کړي د دې ځوانانو زموږ د راروان نسل لپاره مثبت دغه سوشل میډیا په ګټه راولي زه به دا په دعوا درته وایم چې زما ځوانان په کویلا کې ورک دي د دې وطن صحیح دي څوک چیرې ورک دي مسافر دي په کراچي کې دي کورونه ځینې پاته دي صحیح دي خوارۍ کاږي په کرم کې کار کوي په باغو کې کار کوي روزانې کوي بل کوي نو چې دغه ځوانان لوستي ځوانان تعلیم یافته ځوانان که دا ځوانان یو سوشل میډیا یو اکاونټ یو فیسبوک پاڼه یو یوټیوب چینل جوړ کړي او د خپل چې کوم سبسکرایبرز دي یا خپل پاڼه ده هغه مونیټایز شي بیا نو دته به ډېره ښه ګټه را روانه وي دته به ډېر ښه انکم را روان وي د مور پلار د خدمت دپاره د خپلو بچیانو د روزنې دپاره د خپلو خویندو د بچیانو د ورونو د تعلیم دپاره به ښه انکم را روان وي دا به د ده په ګټه هم تمام سي دا به د دې وطن په ګټه هم تمام سي دا به د دې قام په ګټه هم تمام سي دا به د دې علاقې په ګټه هم تمام سي او دا به انشاءالله پر روان دنیا وګوره دنیا دومره ښه پیسې ځینې ګټي زما او ستا په څنګ کې همسایه ملکونه دي هېوادونه دي دا هندوستان انډیا چې کومه ده په ټکنالوژي کې ارمان صاحب دومره پرمخ تللی ده که زه دا وایم چې بیخي د هلته به درته وایم په کارخانو کې خلک دومره کار نه کوي په فیکټریانو کې دوی نه کوي لکه د سوشل میډیا زنده‌باد هغه سافټویر انجینران لري هغه ټیکنیکل انجینران لري هغه په هر څانګه کې ډېر کوچني وړې د اصلاح ویډیو کوي د ماشین دپاره راوړي پوسټر یې پر هغه وایي ګټې د خپل آمدن هم را روان وي او د ټولنې اصلاح هم پکېږي نو زه دا خواست کوم او د نوي ځوانانو ته و نوي نسل ته موږ هېڅ نه یو دا خلک به وایي چې یاره دا موږ ډېر یې اورېدلي خو به حیثیت یې استاد به حیثیت یو په دې علاقه باندې د وسیلې په توګه دا وایم به حیثیت یو ملګری به حیثیت د دې علاقې اوسېدونکی زه دا خواست کوم د نوي نسل و د نوي ځوانانو ته چې تاسې خپل چینلان جوړ کړئ مونیټایز یې کړئ کار وکړئ د وطن په ګټه د علاقې په ګټه انشاءالله دا به یو کال 2 کال ستاسو خواري وغواړي بیا به ته دعاوې کوې ارمان صاحب چار کار کوې که ته یو جاب پیدا کوې نو هم دا 15 کاله 20 کاله ته سکول به تعلیم به کوې خواري به کاږې بیا به ته بیا به اپلای کوې بیا به کاغذان جمع کوې خامخا کاږې داسې خو ته نسې کولی چې ډایرکټ ته یوټیوب چینل جوړ کړې یا فیسبوک پیج جوړ کړې په هغه خامخا به ته سټرګل کوې ته به هر سړي ته خواست کوې دا زما چینل سبسکرایب کړه ته به هر سړي ته چې ستا ناستګویه وي که په یوه اداره کې وي که په بازار کې وي که په یو مجلس کې وي که په کلي کې وي که په مسجد وي که بل ځای که په بیټک په کوټه کې یعنی په اجرا کې در سره کښېني هغو ته به وایي د کورنۍ افراد خپل د کور خلک دوستان هغو ته به دا وایي دا زما چینل ته سبسکرایب کړه دا فالو کړه نو د دې ګټه به دا وي چې خلک به ستا د دې ویډیوګانو څخه فایده اخلي او د دې ویډیو په دا ته چې کوم ویډیوز کوي یا کوم کانټینټ کوي هر څه چې وي نو هغه څه راوړه د دې وطن دپاره دا ځوانان باید چې هغه څه راوړي چې د ولس په ګټه تمام سي داسې نه چې یوه ورځ یو څه وایي بل څه بله ورځ بل څه وایي بله ورځ بل څه وایي او بیا نو د ولس خبرې د عوام خبرې صحیح دي د دې قام خبرې د دې علاقې خبرې زه دا وایم چې د قام دپاره باید چې موږ هغه کار وکړو چې زما دپاره هم زما د بچیانو زما د ورونو زما د مور پلار د علاج و معالجې هر څه چې وي صحیح دی هر سړی د هغه دپاره هم پیدا وسي یو انکم یو 15 روپۍ وراسي او هغه ځوانان د دې سوشل میډیا څخه دونې پیدا واخلي دا اوس یو 2 ورځې 3 ورځې مخکې ما کتل په کوټه کې یو 3-4 میاشتې ټریننګ
ډېر ښه اعلان شوی دی په هغې کې د کام لوستي ځوانان غوښتي دي په هغې کې د کوم artificial AI دی intelligence و د دې دپاره یې غوښتي دي ویډیو ایډیټینګ دپاره یې غوښتي دي نور یې غوښتي هغه د دې دپاره چې دا ځوانان سبا د کام یو هنرمند ځوانان شي هنر زده کړي سکلز زده کړي په کام په وطن په بچانو بېشکه دا کام دي تعلیم وکړي مور پلار تعلیم وکړي خو چې سکلز یعنی هنر نه لري هېڅ نشته هغه شاعر وایي مکوري صاحب دا شعر ویلی ستا په ذهن کې دی وایي د کام د بیدارۍ چې څه نظر ورسره نه وي وړاندې تر هغو ښه دي چې هنر ورسره نو تر دغه چې کم خلک هنر نه لري یو سکلز یې نه وي زده تر هغه سړي ړوند سړی هم ښه نسته نو خوږو کتونکو زما او د ارمان صاحب مجلس خو داسې دی که تر ماښامه لګیا سو هم ما او دی خو نه ستړي کېږو خو تاسو به ځکه ستړي کړو چې ویډیو اوږده سي تاسو به دومره توان او زغم نه لرئ دوستانو ارمان صاحب بشیر هم راته وایي خو تر دې وړاندې چې ستاسو هېر نه سي دا زما چینل سبسکرایب کړئ دوستانو لایک یې کړئ او یو ښه خوندور کمنټ هم راته ولیکئ دوستانو چې موږ مزید څنګه ویډیوګانې جوړ کړو چې کمنټ مې هېر نه سي نو دوستانو چې یو شاعر زه خپله هم شاعر یم او ارمان صاحب هم شاعر دی د پښتو نو چې دوه کسان سره ناست او بیا شاعران او بیا شعر نه یي او نو هغه به بیا څنګه مجلس وي نو ارمان صاحب ګرانو کتونکو ته به یو خوندور شعر یقینا یو ښایسته شعر د وطن چونکې وچکلیم روانه ده بالکل روانه او ډول ډول حالات پر وطن باندې روان دي یو شعر درته وایم غزنوي صاحب او دا ټولو مینوالو ته ډالۍ دی وایي دا سپېره وطن مو خدای را آباد کړي ډېر ښه دا سپېره وطن مو خدای را آباد کړي سپېره وطن مو خدای را آباد کړي خوشحالۍ مو په نصیب کې ژوند مو شاد کړي ډېر ښه ډېر خوندور دا سپېره وطن مو خدای را آباد کړي خوشحالۍ مو په نصیب کړي ژوند مو شاد کړي د کرم باران پر موږ وکړي خالقه د کرم باران پر موږ وکړي خالقه زموږ پر سیمه باندې پېښ یو داسې باد ډېر خوندور د کرم باران پر موږ وکړي خالقه زموږ پر سیمه باندې پېښ یو داسې باد کړي ډېر خوندور نو ډېره شکریه ستا د مینوالو ډېره مننه پروفیسر اعظم ارمان صاحب ګرانو کتونکو زه به بیا ارمان صاحب له راځم او د ارمان صاحب خوندورې خبرې به وار ما درته وویل دوستانو که تاسو وګورئ زما په پاپولر ویډیو کې دوستانو کوم کسان چې یوټیوب استعمالي هغه په پوهېږي زما د پاپولر ویډیو د سر په لیسټ کې د ارمان صاحب ویډیوګانې دي ځکه چې ارمان صاحب ډېر مینوال لري د دې وجه دا ده نو دوستانو خدای دې وکړي چې دا زموږ اوسنۍ ویډیو هم ستاسو خوښه شي دوستانو تر راتلونکي ویډیو مو پر لوی او بخښونکي خدای سپارم په مخ هم ښه ژوندي اوسئ کور مو ودان مننه